دا د زابل ولایت له مرکز کلات څخه شاوخوا 100 کیلومتره لري د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د دوزي سیمه ده چیرته چې د وزارت دفاع په بودیجه باندې یو غټ پل ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د دې پل په جوړېدو سره د ژوند د لومړنۍ اسانتیاوو څخه برخمن سوي او پر دې لار باندې کولی شي چې خپل ناروغان تر مرکز کلات پر انتقال کړي خو دوی غوښتنه لري چې پر دې سیند باندې دوه نور جوړېدونکي پلونه دي ورته ورغوي او د صحت او تعلیم برخې ته دې هم توجه زیاته شي. دولت له موږ سره دونه غټه همکاري کړې ده چې موږ مریضان به په دراده په هغه اړه باندې بند وو له مشکلات د هغه به ډېر تکلیف په حالت مړه شو د امکان نه و چې په دراده موږ راپرېستلي وای مړی به په هغه غاړه پروت وای دره په دې غاړه د مړی موږ نه سوی راپرېستی نو اوس دولت له موږ سره دونه غټه همکاري دونه غټ کومک دفاع وزارت له موږ سره کړی ده چې موږ بیخي دونه منندوی یو چې بیخي له موږ سره غټه همکاري وکړه د دولت له دولته موږ دغه غوښتنه چې موږ لویه لارې راته سمې کړي لارې د موږ ډېرې خرابې دي موږ مریضان په لار مري هغه پل چې نه و جوړ شوی تر دغه پله رالاندې چې دا کوم خلک ولاړ دي د دغو رالاندې په دغه ځای کې چې لږې غاړې یې واده راخیستی و بیا په دغه لاندې پله چې دا موږ د لرګو دا جوړ کړی په دغه پله کې زه نه دغه موټر بند و اوبه راواخیستی بیا مو ټکټر ورته پیدا کاوه بیا ما زنان یې و هغه موټر راښکو او تر دغه ور اخوا ته چې زموږ په مخ کې یو بل مانده ده چې په هغه مانده موږ پرې وځو دغه پله موږ په دې باندې خو له شاولي کوټه له میانشین له هزاربوزه له کیبي دا خلک ټول په دغه پلو را روان دي یو پل دغه د یو په مخ کې بل چې دغه ضرورت هم لرو اوله غټه ستونزه یې دغه سړک ته تر ولایته پورې ډېر کوڼې ناواره ده ډېر موټران باندې چپه کېږي دا یې غټ مشکل ده دوم یو صحي ځای نه لري د صحت په باره باندې دا خلک ډېر مغلوب دي ډېر مظلوم دي مریضان یې ډېر ستړي دي د دې پل جوړېدونکي او د ولسوالۍ مسؤلین وایي چې پر دې پل شاوخوا 1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی شي د وزارت دفاع له لوري څخه ورکول کیږي مسؤلین وایي چې د ولسونو ستونزې تر ولایت مقامه پورې رسولي او هغوی د حل کېدو لپاره ورسره ژمنې کړې دا پل د دې منطقې د سپین ږیرو او د علماو په غوښتنه باندې دا خبره موږ تر محترم جناب مولوي محمد یعقوب مجاهد حفظه الله پورې ورسوله هغه دا خبره ومنله او دا پل یې دوی دپاره منظور کوي نو د ده پلو لګښت څه د پاسه 1 میلیون افغانۍ لګښت لري دا پل جوړ شو او ګټې اخیستنې ته وسپارل زه تقریبا یوه میاشت وخت یې دوام وکړي او 15 کسانو ته د کار زمینه برابره شي نو دلته په دې ولسوالۍ کې خو د خلکو ستونزې شته لکه د پلو د کلینیکو د مدارسو د دغو شیانو شته خو کومې ستونزې چې دوی له موږ سره شریکې کړي دي موږ د ولایت سره شریکې کړي دي د ولایت لخوا له موږ سره وعدې شوي دي انشاءالله تر حده د امکانه پورې به هغه کومې ستونزې وي هغه به راته حل شي انشاءالله که خدای کولی د دې پل جوړېدونکی انجینر بیا د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د کیفیت له اړخه څخه د اطمیناني وسي او دغه پل د هر رنګه وسایطو د تېرېدو جوګه دی موږ د دې ولسوالۍ ولس ته ډاډ ورکوو چې دغه پل د انجینرۍ پر اساس جوړ ده او د هر رقم وسایطو جوګه ده په راتلونکي کې به انشاءالله هېڅ مشکل نه ولري خدای